د ژمن تلویزیون قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. هیله د جوړو ښه به اوسئ. د لوی اختر جریان دی او په دې لړ کې تاسو د ژمن رادیو تلویزیون د اختر لپاره ځانګړي شوي پروګرامونه ګورئ. نن ورځ د یوې بلې خپرونې په لړ کې موږ د خوست درې ډېر فعال او تکړه ځوانان چې تاسو حتمن دوی سره اشنا یې، د دوی خپرونې پروګرامونه مو اورېدلي دي، د دوی د شعرونو دیکلمې مو اورېدلې، د دوی ادبي او هنري فعالیتونه، همدارنګه وخت نه وخت ترنمونه. دغسې ملګري دي چې دغه ټول اړخونه چې موږ ورڅخه یادوري وکړه او په دغه ټولو برخو کې ښه فعال او ښه تکړه دي. ژورنالیستیکي هڅې او فعالیتونه هم کوي. له هر څه وړاندې تاسو ته مبارکي هم وړاندې کوو. هیله ده چې اختر هم په خیر او خوشحالۍ سره رسولی. تاسو په تصویر کې ګورئ عصمت پاچا صاحب، سجاد شاه او لاهور عابد، دوی موږ سره دي. او زه نه پوهېږم چې کومه برخه به تاسو لپاره ډېره په زړه پورې، تاسو دوی په شخصي ژوند کې ډېره دلچسپي لرئ چې د هغو معلومات په اړه پوه شئ، د دوی ټولنیز فعالیتونو په اړه، او یا دا چې د دوی د ژورنالیستیکو او د سوشل میډیا د هڅو په اړه. خو په هر حال له دغو ټولو برخو څخه به خبرې اترې ولرو، پوښتنې. معمولا د اخترونو کې دغسې ناستې د بانډار شکل لري. نو زموږ نننی دغه پروګرام به هم د بانډار په شکل اوسي. موږ به ډېرې پوښتنې نه کوو، دوی به هم خبرې اترې لري، دیکلمې به یې شعرونه. خو غواړم مستقیم د دوی اړخ ته ولاړ شم. نو تاسو ټولو ته ښه راغلاست او د اختر مبارکي وړاندې کوو. ډېره مننه. خیر اوسئ. مننه. ښي اړخ ته پاچا صاحب دی. پاچا صاحب تاسو ته هم اختر ځانګړی مبارک شي. لوی اختر دی او باوجود د دې چې ځینې اندېښنې به وي، خو د خوست خلک داسې دي چې داسې خوشمزاجه او په اصطلاح که هر ډول ماحول اوسي، کوشش کوي ځان لپاره یو خوشحالۍ ذریعه پیدا کړي. نو څنګه دي اخترونه څنګه تېرېږي؟ زه هم په خپل وار سره تفصیلات او د ژمن رادیو قدرمنو کتونکو او اورېدونکو ته ځانګړي سلامونه وایم او اختر مو مبارک او بختور شه. والا تا خبره وکړه که نه چې بیا دغه نورو ولایتونو کې دغه د خوست خلک چې دي که نه ځان ته ځانونه خوشحاله ساتي. نو بیا زموږ سره چې سجاد وي او عابد صاحب را سره وي، نو بیا به موږ هېڅکله هم خفه نه شو. ډېره مننه سجاد شاه. تاسو د اختر مبارک. اختر هم ستاسو یو ځای یا دا چې اختر کې ملک څه سره جلا وای جدا وای؟ معمولا موږ تاسو ګورو ډېر وخت په پروګرامونو کې هم یو ځای وای. ډېره مننه عتیب صاحب تا ته او د ژمن راډیو تلویزیون له لارې ټولو قدرمنو لیدونکو ته او اورېدونکو ته د نیکمرغه لوی اختر ډېرې زیاتې مبارکۍ وړاندې کوم او رب تعالی دې وکړي چې دغه اختر د دوی د ټولو په خوشحالیو، سوکالیو او رنګینیو کې تېر شي. نو خبره دې پر ځای وکړه همیشه سره یو ځای و. ډېر کله هفته کې خو یو یا دوه شپې هم عابد صاحب زموږ او ستاسې دغه بانډار ناسته یو ځای وي. نو اخترونو کې بیا کله کله څه ورک شو، سره نه شو سره پیدا کولی. یو په یوه لاره تللی وي، بل په بله، زه په بله تللی وم. خو دا دی نن ستاسې د خپرونې له برکته سره یو ځای شو. بیا به 2 ورځې په دغه اختر کې سره یو ځای و. د خیره سره خپرونې به وي، ملګرو سره به ناستې وي، لیده کاته به وي او مبارکۍ به وي. د خیره ډېره مننه. عابد تاسو څنګه سره پیدا کړل؟ تقریبا داسې تر ډېره د یو ذوق څښتنان ښکارئ او فعالیتونه ماشاءالله ډېر عالي دي. او که زه هم نه وایم ټول لیدونکي پوهېږي ستاسو فعالیتونه یوازې خوست پورې محدود نه دي، بلکې چېرته چې پښتون دی ستاسو دغه هڅې ګوري، څاري او خوند ورڅخه اخلي. ستاسو دغه اړیکه څنګه جوړه شوه؟ ډېره مننه. په لومړي سر کې خو تاسو ته عاطف صاحب، درنو لیدونکو ته، هغه څوک چې ژمن رادیو تلویزیون همدا شبه ګوري اوري، زموږ د پروګرام ته غوږ دي، هغې ته سلامونه او د سلامونو سره جفت د قربان اختر مبارکي ورته وړاندې کوم. او خوشحاله یم چې نن ډېر د مینې او محبت څخه ډک بانډار مو جوړ کړی دی. رښتیا هم ستاسې د خبرې په تایید باندې ځینې خلک وایي د یوې ونې ګلان سره یو ځای کېږي، موږ د یوې ونې ګلان خپله زه نه پوهېږم. بله خبره کې عابد صاحب چې هغه مرغۍ یو ځای سره کېني چې پخې سره یو شی وي. زموږ پخې سره یو شی دی. ډېره مننه. پاچا لیدونکي به حتمن په تمه اوسي تر څو د هغه څه لپاره چې تاسو ډېر مشهور یاستئ، دیپلوما، او هغه به غواړي واوري. نو
څه داسې بیتونه دې په ذهن او زړه باندې ګرځي چې هغه شریک کړئ؟ ولې نه عاطف صاحب بیتونه غزلونه خو به حده زیات دي خو هغه د ریحان صاحب بیتونه دي تاسو ټولو ته د ډالۍ وي چې مهرباني پاشا د سمال د واخله داله تاسو سره پرېږدم ورکیږي رانه ویوسي د بادونو چم ته زم ورکیږي ډېر ښه او مور یې دوکه کړه په همدې بهانه خوله راکوي چې زه تڼۍ د ګریوانه ورته ګنډم ورکیږي کمال یې کړی دی کمال یې کړی دی او کنه او یو دوه نورم او د دغه غزل هغه نور بیتونه داسې دي چې ښایي تکل به یې زما د هېرېدو کړی وي د زړه له جیب مې تصویرونه د صنم ورکیږي ډېر او ریحانه ستا د مخ دیدن چې پکې ونه کړمه خدای زده په ټوله مې کته که به مې غم ورکیږي ډېر الله ډېر ښکلی سجاد شاه فکر کوم په خوست کې به هغه په ټولنیزه میډیا کې د فعالیت هغه آغاز تاسو کړی یا پیل به تاسو کړی چې په دغه برخه باندې تاسو دومره تکیه وکړه چې که تاسو راشئ په فیسبوک باندې په یوټیوب باندې تاسو به لیدونکي ولرئ تاسو به خوښونکي ولرئ دغه انګیزه یا دغه سوچ څنګه پیدا شو او اوس چې تاسو په دغه موقف کې یې څه فکر کوئ څومره بریالي یې له خپله انده؟ مننه عاطف صاحب خبره داسې وه چې له نن نه څو کاله مخکې دغه فکر له ما سره و تقریبا 4 کاله پخوا 2019 کال و چې ما سره دغه سوچ و چې زه باید دغه ویډیو برخه کې کار وکړم د سوشل میډیا له لارې ما ځینې مرکز کابل کې ملګري تعقیبول ډېرې ښې برنامې به یې چمتو کولې له خلکو سره د دوی پر ټولنیز ژوند باندې د دوی په ورځني ژوند باندې پر بېلابېلو موضوعاتو باندې ډېرې ښې خپرونې مخکې وړلې ډېر لیدونکي یې لرل نو ما سره هم یو سوچ پیدا شو بیا هم دلته له ملګرو سره بېلابېلو مختلفو ځایونو کې مې ځینې برنامې هم جوړې کړې خو شریکې کړې مې نه وې او یوه خپرونه مې کابل شینواري کړې کې په لومړي ځل باندې جوړه کړه 2019 کال و یو بل ملګری واحد توحیدي صاحب هم راسره و نو دا هم بیا یوټیوب ته پورته کړه ځینو ملګرو راته ویلی چې دغه کار مه کوه شاید په آینده کې پرې پښیمانه شي نو په هماغه ورځ مې دغه خپرونه بیا بیرته ډیلیټ کړه نو ما ویلې چې دغه مشوره منفي وه بیا دې نه وروسته دلته ژمن تلویزیون کې هم ما دغه ملګرو سره شریکوله دغه خبره منیر بهار صاحب و ساجد بهار صاحب و دغه راز حمید پښتون و ما ویل چې دا رقم ته یو پروګرام ته مې زړه دی نو دغه چلیږي د خیره سلام خو هغه داسې و چې نو په تېر حکومت کې ونه شو دغه کار بیا د نوي نظام په راتګ سره موږ عبید پاچا دوی سپنځر یا دغو ملګریو چیرې په چکر باندې تللو تصادفاً مو یوه خپرونه جوړه کړه هغه چې څنګه نشه شوه په هماغه ورځ باندې 92,000 خلکو وکتله په 18 ساعتونو کې نو زه پوه شوم چې دغه کار د خلکو په زړونو کې ځای لري او دې سره په خوا کې د خلکو د خوښې او ذوق وړ ګرځي بس دغه لاره مو ونیوله نو اوس تقریبا پکې بریالي و خلک مو تعقیبوي مینه راکوي او ملاتړ مو کوي مننه یو وخت داسې تصور کېده لکه سولې پیغام راډیو هم له هغه لومړنیو ادرسونو څخه ده په غږیزه برخه کې چې خوست کې فعالیت پیل کړی دی داسې فکر کېده چې د غږیزو رسنیو ترڅنګ به سولې پیغام راډیو دلته تلویزیوني نشرات هم پیل کړي طبعا چې تلویزیوني نشرات هم ډېرو امکاناتو ډېر کار ته اړتیا لري خو داسې یو څه د سولې پیغام د ټیم له اړخه رامخې ته شول چې په اړه یې انګېرنه ډېره کمه کېده نو فکر کوئ تلویزیون لپاره په هغه کچه امکانات شتون نه درلود ځینې نورې ستونزې وې یا دا چې تاسو اټکل وکړو چې گویا په دغسې ترتیب سره مخکې تلل هم اغېزمن ثابتېدلی شي او هغه تشه په نسبي توګه ډکولی شي چې کومه د تلویزیون له لارې نشرات څه ډول ستاسې یادونه وکړه تلویزیون ډېر امکاناتو ته ضرورت لري او مرکز کابل کې هم موږ یوه څانګه فعاله کړې وه چې هغې هم موږ په دې باندې باوري کړو چې ډېر زیات مصرف لري ډېر زیاتو کارمندانو ته ضرورت لري نو د تلویزیون فکر موږ هغه وخت کې نه و کړی چې تلویزیون به هم جوړوو خو د ملګرو داسې فکر کېدو چې تلویزیون جوړیږي نو اوس هم تر ډېره زموږ دغه فعالیت چې دی که تاسو لیدلی نورو ملګرو لیدلی دی د ټولنیزو څپو له لارې ځینې هغه کسان چې د سولې پیغام راډیو له نوم سره نوې بلدتیا پیدا کوي دوی داسې فکر کوي چې دغه ټلویزیون هم دی ځکه په لرو اطرافو کې یا په نورو هیوادونو کې چې زموږ خپرونې څوک ګوري دوی داسې فکر کوي چې دا تلویزیون دی نو تلویزیون لپاره داسې هغه وروستی پلان نه و موجود چې موږ به تلویزیون هم جوړو یو فکر موجود و چې یو ځای ته به ځانونه رسوو یو تلویزیون به حتما جوړیږي وخت سره
نو اوس لپاره مو رادیو موثره بللې ده ورو په ورو داسې که خدای کول نو مخکې به ځو بیرته بیا یعنی تلویزیون فکر کوي په خپل ځای اغیزمن دی په خپل ځای ډېر زیات نو څه رقم ته چې دلته اوس وګورئ کمرو ته ضرورت دی لایټینګ سیستم ته ضرورت دی ځان به منظموي رادیو کې خو عابد صاحب تا ته معلومات کېږي چې ډېر په اسانۍ سره یوازې غږ دی ډېره مننه دغه برخه ډېره په زړه پورې وه او طبعا لیدونکي به هم لیواله وي چې په دغه مسایلو پوه شي معمولا اختریزې خپرونې داسې چې هغه تر ډېره تفریح بڼه لري او له خندا سره مل یې خو دغه معلومات اړین وو چې شاید ډېر لیدونکي هم په تمه وي چې په دې اړه هم پوه شي او مننه عابد هغه نوم او هغه غږ چې کله هم د ترنم خبره کیږي یا د شعر د کلمې خبره کیږي نو شاید په خوست کې هغه خاص نومونه تاسو موسی لډیر کولون راځي شاید له یوې نیمې لسیزې ډېر وخت واخلي چې مونږ ګورو او وینو چې عابد ماشاءالله ډېر ښه ترنم کوي ستاسو د غږ خواږه دي همداسې تل او دوامداره اوسي نو دغه نوې برخې ته راتګ سره خصوصا پاچا صاحب او سجاد شاه سره ستاسو شتون دغه ترنم لا دغه برخه خوندور او ځانګړې کړې ده خبره دا ده چې موږ هم په ترنم راوستل ډېر خو دې نه په تکلیف وي ځکه د ترنم داسې یو حالت چې هر وخت نه کېږي هغه ماحول داسې نه یا ستونې مسله نو دوی خو داسې نه چې ډېر د پازابوي چې په هر وخت کار څنګه ته به زموږ لپاره ترنم کوي ډېره پر ځای خبره ده ډېره مهمه خبره اوس لکه کله کله به چال نه در سره کوي چې جوس درته کېږدي دا چلم کوي خو عاطف صاحب که د فکر یي زه خپله داسې انګیرم چې ګواکې د هغه دی د ترنم داسې دی لکه الهام هر وخت نه کېږي سړی چې په سور کې برابر نه وروره موډ به جوړی او چې موډ جوړ نه کېږي کله کله چې داسې په سفر کې هغه کې کله سجاد وایي پاچا صاحب وایي موږ اول یو شروع کړه یو شی شروع ټپې ورته خو دا د ډېره پر ځای پوښتنه ترې وکړه که زما منې داسې هم کېدای شي چې دوی ته ووایي چې وروره د ترنم ته موډ برابر دل چې دا مصرف ته او خرچې ته او خوراک ته اړتیا لري نو ممکن بیا هم دوه ګټې شي یو خو هر وخت به دوی دغه مصارف خرچې مرچې څخه ځان دغه کوي بل به ته هم ډېر نه زحمت کېږي داسې یو دغه داسې څه بیتونه چې زموږ لیدونکي اوس هیله ده چې ته په د ترنم په موډ کې اوسې یو څه بیتونه اختر کې خو موډ کې اختر دی تا د خرچې خبره وکړه چې څومره زیاته خرچه هم پرې وشي که نه نو بیا هغه رقم ته نشي ویلی خو چې کله یې زړه ډک وي که نه نو بیا خپله هم وایي خیر صاحب عاطف صاحب چې به ووایو زه کله کله چې دوی دا خبره راته کوي چې ترنم شروع کوي ته چې تاسو بیا سره شروع کوئ بیا به نو په ګاډه زه یو خبر وکم دغه 13 شپه فکر کوم یو ستاسو ګډ ډلې ترنم اوریده غږ پکې ستاسو ډېر روښانه واضح راته او هغه سټایلونه او اکټینګ د سجاد شاه دومره زیات و فکر کېده دغه ترنم دی ډېر په لوړ غږ کوي خو حال دا چې غږ ډېر داسې ستاسو په غږ کې ورک ښکارېده والله رښتیا ده اوس سجاد څومره دقیقې تعقیب کړي ما هغه سټایل وی کړی وي خو سجاد کله کله ما سره هم چالو کې ما ور پرېږدي دی مایک نه داسې شي او دی بیا اواز یې خوله تپوي هغه نورمال لپسینګ کوي اوس د دوی غږ ما د غږ سره ډېر ښه کېږي مچ کېږي میچینګ خوري ښه څنګه اوس یو څو بیتونه چې ترنم شي بله نن دی आवाज ورپرېږدو عابد صاحب ښه نه وزیرول سروکی دی وزیروال سروکی دی په ګډه به یې سره به وکړو والله سروکي ډېر خوند هم کوي او ترنم یې لږ څه اسانه هم وي څه به دروغ سره وایو غزل بیا بیخي ډېرې انرژۍ ته زاوته به غلی شوه ټول به یې چون عید دی لوی اختر دی او غوښې عید دی غوښې سره هم گزاره کوي دلته داسې دا چې موږ ما هغه بیتونه یې ویلي دي چې کښېنه که نه چای وڅښه دمه وکړه سړیه وروسته د لالې د خولې کیسه وکړه سړیه او ښه چې بې وفا شوه نو ته څه له ورته ناست یې پاسېږه د هغه په ضد دوه وکړه سړیه ترنمونه یې ښودلي دي عابد صاحب او په دې سره ځینې خلک جنجال کوي په دې بیتونو دا خلک هڅوي چې د یو په ځای اوس خاص هم د دوه وخت دی انګرو بورو رواج دی ترنم درته ښایي چارواکو دوه ګزې وکړي موږ
زه لیدونکو مونږ څلور واړه په ګډه دا سلوکي تاسو سره شریکو داسې فکر ونه کړي باچا صاحب نه چې واقعي عابد یوازې دی که نه دا ټول ملګري په یو ځای وي یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای او رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای وای یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای وای ومینه دې داسې لیوانای کړه یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای وای پلیاره پلیار راون پکونیو ول زیارتینا یورمیش پوندای نارای نارای دروای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای و پورې می تکته لولیا یورمیش پوندای نارای نارای دروای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای دل مستنتر گوته و ماتا مایانا یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای وای و مخ دې کو بل سترګې دې خېستې یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای وای دا تورې زلپې دې زدرون غرینا دینا یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای وای بس دی کنه چې داسې نه چې ډېر د سرین دی وچه لرګیا ود سرین دی وچه لرګیا یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای وای رټرو بوندې ګروندای نارای نارای دروای وای غږ دې نارای دای پرې کاوي د وړکیو زړونه یورمیش پوندای نارای نارای دروای وای وانا رټرو بوندې ګروندای نارای ډېره مزه وکړه داسې نه چې غږ مو پکې خراب شي ډېر الله بیا به هم د خپرونې په جریان کې عابد زموږ ستاسو لپاره ترنمونه کوي پاچا کله تاسو پوښتنه چې عصمت بالاخره څنګه پاچا شو یا عصمت پاچا شو دغه د ډیپلومې پاړه مو وایا لوړ کوټوالي مشوق داسې یو ناڅاپي پوه شوی چې تاسو غزل ډیر ښه ډیپلومه کوئ یا ډیر ښه وایئ دغه علاقه مو دې برخې سره څنګه پیدا شو هغه خو دغه د درمان صاحب باید دلته رایاد شي چې زه ان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د الله ونه ویده کېده موږ تاسو ټول داسې یو نو دا خو تقریبا د وړوکوالي نه ماته خوند راکوه په مکتب دوره کې به چې وم هغلته به انصاري به مې کوله شعرونه به مې ویل نو هغه د جوهر تقریبا هغه ځای کې زه په اتم صنف کې وم د جوهر څلور کتابه چاپ و نو څلور کتابه مې داسې یاد کړي و داسې چې لومړی بیت به یې وویلو لومړی مصره به یې وویله نو ما ټول غزل درته ویلو نو هغه ځای کې زه په جوهر باندې مشهور وم مکتب کې وم چې صنف کې وناست وم چې تختې ته به معلم زېږوله ما تختې ته نو غږ به یې وکړه چې جوهر صاحب جګ شه شعرونه دي هغه ځای کې وم او د جوهر شعرونه به مې یاد کړي وو داسې د نورو شاعرانو یعنی له ښوونځي له خپل ټولګي څخه وهڅول شوې تشویق شوې دغه ټولنیزې میډیا ته مو راتګ څنګه و هغه پیل څنګه پیل کیسه څنګه وه
دغه شعرونه به ماته خوند راکول که نه بیا به مې د کوزې پښتونخوا دغه میډیا برخه لیدله چې یو شاعر ته به ورغلو هېڅ شعر به یې نو موږ او تاسو ټول پرې پوهېدو نو هغوی به دومره سخت تشویق کړو چې شعر به ورته وویلو دوی به چې اوه واه واه بیا یې ووایه بیا یې ووایه نو سبا به چې هغه شاعر راغی بل شعر به یې لیکلی و نو پخوانی ویډیو به یې دې چولی دا نوي به یې دې چولی داسې به یې حیران کړي دوی به هم ورته حیران شو نو ما هم وویلې ما او زریات صاحب هم وویل چې راځه دغه برخه کې شاید موږ او تاسو هم داسې چې وکړو یو پښتو ادب لپاره هم کار دی چې شاید لږ داسې لږ کار خو م وکړو نو هو تاسو به خپله خبره هم جاري ساتئ د دې مرکو برخه مو فکر کوم د ټولنیزې میډیا یا د فیسبوک پاڼې یوټیوب له لارې فکر کوم خوست کې به هغه نوې هڅې موږ له راډیوګانو څخه اورېدل چې شاعرانو سره به مرکې کېدې خو ټولنیزه برخه کې له تاسو پخوا هم دغسې فعالیتونه وو یا فکر کوئ هغه پیل دلته تاسو بیخي نه وو بیخي نه وو دلته موږ چې لومړی هغه مرکې به مو کولې ما او زریات صاحب نو ما داسې نه ولیدلې چې څوک دلته داسې مرکې کوي نو بیا هغه ایډیټ برخې سره ډېر ستونزه وه خو وروسته کمره به نه وه موبایل به ما زه به کله میلمه شم او کله به دی شو نو کله به زه قربه شم شعر به مو سره ویلو سلفي ویډیو ته نو هغه ځای کې نه وې دا رقم ته کومه لومړی برخه وه چې موږ شروع کړه رښتیا یوه ډېره ښه حادثه وه زما لپاره ما به هم دغه مرکې تعقیبولې یو څه چې ما ته جالب و مثبت برخې پرې ډېرې دي چې ورباندې خبرې وشي خو تاسو هم چې کله د خپرونې معرفي کوله نو هغه پیل به هم داسې و چې تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو خو چې کله ستاسو د څنګ ملګري زموږ د خوست د ادب د برخې نور هم دغه مرکې شروع کړي عین شان خبره تاسو ته ډېر زیات ښه راغلاست او هرکلی وایو چې موږ خو بیخي نه ورسره بلد که نه دغه برخې سره ستونزمنه خبره ده که نه چې چا سره مرکه کوي داسې اسان کار هم نه ده نو بیا موږ هېڅ ورسره هېڅ شی هم نه وه زده نو بیا یو ملګري بل ملګري همدغه ډاډ او تشویق و هغه فیسبوک کې چې ملګرو ډاډ او تشویق کوله نو هغوی دغه ماشاءالله وروسته به ځینې خاطرې هم د دغې برخې تاسو نه واورو یو دو بیتونه زه یو دو وایم خو تاسو مکمل غزل دکلمه کوئ فرق نه کوي ولې نه هغه د همدرد صاحب بیتونه به درته ووایم دوه بیتونه رایاد شو چې د سپینې نرۍ ملا دې داسې خراب شو ما ویل اخ نو ته خدایه تن کې څوک ماتېږي دومره ډېره د خپلې بېوسۍ کیسې مې سترګو ته درېږي په هر سوالګر مې ځکه زړه خوږېږي دومره دوه نور بیتونه دي چې آب صبري مې د زړګي یادېږي څه وکړمه نن خو هغه راته بیخي یادېږي څه وکړمه او د شهادت مرګ زه د هورو منځ له راوستم خو ما ته مې ښځه او بچي یادېږي څه وکړم ډېره مننه ډېر ښه ستاسو هغه د ښې ډیپلومې په ټولو اړخونو تقریبا خبرې کیدی شي ډېر ښه انداز ډېر ځانګړی انداز او هغه باډي لانګویج چې ورته وایي یا د وجود هغه حرکتونه ډېر عالي مونږ هم دغه ملګرو عین شان یو هڅه وکړه تاسو تقلید ګڼئ که څه چې دغسې او دغه مارکیټ ماشاءالله اوس هم ښه ګرم دی تاسو څه فکر کوئ ستاسو خپل نظر آیا موږ تقلید وکړو په بل چا پسې لاړ شو یا څنګه چې موږ یو باید هماغسې اوسو هماغسې شعر ووایو یعنی په دې برخه کې ستاسو هغه نظر ځینې ملګري چې ګورې طبعا سړی ناراحته کوي نه چې داسې یو ډول په خپله کوشش کوي چې په لوی لاس داسې ووایي انداز بدل کړي او ډېر فشار په ځینو برخو باندې راوړي او د باډي لانګویج هغه حرکات داسې چې لږ ناراحته کوونکي تاسو هم دغه وضعیت به طبعا چې څارئ څنګه ولې نه هغه دلته بیا هغه د موډ خبره شوه که نه چې په موډ کې وي او هغه شعر هم سم ووایي که نه چې مطلب هغه باډي لانګویج هم هغلته ورسره سمیږي چې هغه شعر سره کم دی لکه اوس زه به هغه د ریحان درمان بیتونه درته ووایم چې ښکلي ډېر دي خو ته یاره زنده باد ای نشې وخماره زنده باد ته د ټول جهان لپاره مرد آباد ته فقط زما لپاره زنده باد نو دغه بیتونه آسان دي که نه هر څوک یې پوهېږي مطلب چې سره کم ته وویلی شي باډي لانګویج سره کم ته ورسره وشي نو زما نظر به همدغه وي که نه چې لکه زه شخصا دا فکر کوم چې
هر څوک لکه په فطري توګه یو ځانګړی وړتیا او یو ځانګړی ځای لري موږ باید هغه څه اوسو چې یو او هغه سي کوشش باید ونه شي چې لکه یو بل چا غوندې اکټینګ وشي هغه سي تمثیل بیا نو کامیابی یا بریالیتوب چې دا هغه ډیر ستونزمنېږي ډیره مننه او بیا به هم تاسو ته راځو خو هلته زموږ ملګری وایي چې نیمایي حصې ته د پروګرام رسېدلی باور وکړئ زه خو هېڅ پوه هم نه شوم خو لیدونکو ته وایو چې دغه زموږ دومه نیمایي به لا ډیره جالبه وي ځکه ځینې داسې پوښتنې به حتما کوو چې هغه تاسو غواړئ او ستاسو په مزاج برابر وي موږ سره اوسئ او د اختر په شپو ورځو کې ژمن تلویزیون ځانګړي پروګرامونه تعقیب کړئ. لیدونکو بیا هم تاسو ته ښه راغلاست یو د اختریزو خپرونو په لړ کې موږ نن ورځ د خوست له ډېرو تکړه فعالو او په اصطلاح په ادب باندې ښکلو ملګرو سره ځوانانو سره ناسته ده بنډار دی خبرې اترې دي عصمت پاچا سجاد شاه لاهور عابد دوی سره زموږ خبرې کېږي مخکې د دې چې سجاد شاه سره زموږ خبرې وشي هغه ته هم ورسېږو په دغه برخه کې پاچا یو څو نور بیتونه هم زموږ لپاره ووایي. ولې نه د شاهین څه بیتونه مو درته ووایم مدرمه زموږ له چمه کومې خواته ځې زه در سره ځم صنمه کومې خواته ځې او ته ګوله له خپله ځانه نشې ورکېدای درومه چې زما له غمه کومې خواته ځې ډېر الله ډېر لا خو مو په ښکلو سترګو هم نه دي مړې تم شه د ځوانۍ مو سمه کومې خواته ځې ډېر ښه ډېر ښه لا خو مو په ښکلو سترګو هم نه دي مړې تم شه د ځوانۍ مو سمه کومې خواته ځې او کېنه د تمامې حجرې رنګ در سره ځي ووړکېلې ډک چلمه کومې خواته ځې ډېر ښه رنګ زموږ د محفلونو د حجرو د بنډارونو ته دا بیت یو ځل بیا ووایه پاچا کېنه مننه کېنه د تمامې حجرې رنګ در سره ځي ووړکېلې ډک چلمه کومې خواته ځي ډېر الله او زه نوره چاته سترګې نشم ورنیوای پورته شه چې ځې قدمه کومې خواته ځې او ما خو نو شاهینه ډېرې غورې نه دي زده زه در سره هم دروممه کومې خواته ځې ډېره مننه. سجاد شاه ستاسو په اړه لږ مرغه تاسو داسې یوې کورنۍ سره تړاو لرئ چې ماشاءالله انګار صاحب زموږ لپاره د شعر و شاعرۍ یا ادب او په نورو ژورنالیستیکو برخو کې د هڅو خدماتو یو الګو یو مثال د قادر شاه یادوري بو چې یو ډیر فعال زیرک او یو په اصطلاح په ډیپلوماتیکو چارو کارونو باندې یو په سمبال قدر او ځوان زما پوښتنه دا ده چې سجاد شاه څه ډول شخصیت کول غواړي یعنی دی داسې چې په ټولنه کې یاد شي چې سجاد شاه د انګار صاحب زوی یا دا چې دا د قادر شاه ورور ده یا دا چې ته غواړې یا څنګه چې یې په همدې نوم سره چې تاسو خپل هغه فعالیتونه خپلې هڅې او په ټولنه کې هغه خپل موقف ستاسو لپاره یاد شي ستاسو نظر څه دی؟ ډېره عجیبه او نوې پوښتنه ده عابد صاحب نوې پوښتنه دا زما په خیال چې په دې پوښتنه کې څو جزونه دي که نه بلکل خو خبره داسې ده چې د پلار نوم خو نه رانه ایسته کېږي که نه دا اوس چې څه یو او چا پېژندلي او چا ته مو خیر وررسېږي هغه که د راډیو د لارې دی که د سوشل میډیا د لارې دی او یا په روزمره ورځني ژوند کې د بېلابېلو فعالیتونو له لارې دی دا ټوله ثمره زما د کورنۍ ده زما د مور او پلار او د ورونو ده همدغه راز ترونو ځکه زموږ کورنۍ همداسې ده چې ټول لوستي دي آګاه دي پوه دي نو زما لپاره په اوس وخت کې خو یو داسې لاره مې غوره کړې ده چې سوشل میډیا په برخه کې چې هم پکې ډیپلومي دي هم پکې ژورنالیستیک فعالیتونه دي او هم پکې کله کله بید دوی سره زمزمې کوو او دې سره پخوا کې ځینې نورو ځانګړو کسانو سره پکې مرکې کوو ما نه دې اوس بلکل پکې ورکه کړه چې ما دې اوس په کومه لاره خلکو پېژني خو بیا هم یو څوک چې څوک پېژني حتما پوښتنه کېږي چې دا څوک دی دا د کوم ځای دی او دا د کومې کورنۍ لخوا دی بیا مې هم خبر هماغه د پلار طرف ته رسېږي زه وایم چې هر څه چې کېږي نو زه د دادا یعنې د انګار صاحب د زوی په نوم یاد شم. ډېره زیاته مننه. تاسو دغه برخه چې اوس کومه برخه کې فعال یاست ټولنیز فعالیت یا د ټولنیز میډیا اړوند فعالیت
ستاسو یوازې ذوقي اړخ دی خپله تنده خړوبول غواړئ یا دا چې هڅه کوئ د دې تر شا یو ښه مسیج هم ورسوئ ذهنیت سازي هم وشي د خلکو هغه ادبي تنده هم خړوبه شي هغه عمومي اهداف څه دي ستاسو له دغه برنامو څخه مخکې پاچا صاحب نو ته دا پوښتنه وکړه چې په ادبي برخه کې لومړنی تاثیر راووتلی په سوشل میډیا کې ټولنیزو څپو کې واقعیت همداسې وم چې پاچا صاحب د شاعرانو د ریل له لارې ډېر زیات د ادب په برخه کې کار وکړ شاعران خلکو ته وروپېژندل مرکې ورسره وکړې د دوی شعرونه یې دیکلمه کړل اوس چې څومره پاچا خلک پېژني دومره هغه شاعران هم خلک پېژني چې دوی شعرونه دیکلمه کړي دي مرکې ورسره کړي داسې سپین زر یاد صاحب نو ما چې دغه کار شروع کولو یوازینی هدف مو دا و چې د سوشل میډیا ته هم د ځوانانو ورپام شي ځکه په دې کې هم ګټه پکې ده په دې کې هم پیغام رسول دي په دې کې هم هغه ادرس مشورول دي مشورتیا ده چې ته ورسره کار کوې ما یو څو کارونه وکړل په دغه برخه کې مې ځوانانو ته یو فکر ورکړ چې لږ تر لږه په دې برخه کې که تاسې ځانونه مصروف کړئ میاشتنی عاید به هم ترې ولرئ اوس دا دی زموږ لږ تر لږه د میاشت عاید هم هغه څومره مصرف کوو د میاشتې له سوشل میډیا نه راته راځي او دغه راز د خوست یو انځور مو له خلکو سره شریک کړل چې د بېلابېلو سیمو د ولسوالیو د خلکو د کلتور د فرهنګ او د ورځنیو مصروفیتونو چارو دغه یو تصویر له هیوادوالو سره او له نورې نړۍ سره شریک شو زما هیڅ داسې تمه نه وه چې دا خپرونې به دومره لیدونکي ولري خو اوس خلک یو ډول پرې روږدي غوندې دي ځکه د دوی په لهجه د دوی د فکر د دوی د سوچ مطابق مخکې تګ دی او د ملګرو مشورې دي نو دا خبر هم ده چې که یو څوک یو کومې رسنۍ سره کار کوي هم لږ ته لږه که خپل ادرس ته خپلې رسنۍ ته کار وکړي هغه هم ورسره مشورېږي نو دغه څو اړخونه پکې و چې مو د خوست انځور له خلکو سره شریک کړ د خپلې سیمې د خپل هیواد او خپل ټاټوبي او بل د عایدو د پیدا کېدو لپاره هم یو ښه مرجع کېدلی شي سوشل میډیا بل ځوانانو ته د یو فکر د یو مثبت پیغام رسول یوې ښې لارې ښودل او یو جرأت یو زړورتیا ورکول ځینو لکه چې وړاندې تاسو وایي ځینو ځوانانو معین شان هڅه شروع کړې په اصلاح اساس په پلي ښی دی یو ډول داسې د رخې احساس خو نه کوئ چې ګویا دوی هم دغه ډګر ته راغله دغسې فعالیت کوي یا ستاسو فعالیتونو باندې څه تاثیر باید څنګه وسي نه زه تر ډیره مې هغو ملګرو ته چې کارونه یې شروع کړي دي ما مشورې هم ورکړي دي ما ورسره همکاري هم کړې ده ما ورسره موضوعات هم شریک کړي دي حتی مهم ځایونه مې ورته ښودلي دي که چېرته د هغه په رسنیو کې سوشل میډیا کې خپاره شي ډېر لیدونکي لري ځکه اوس ما ته معلومات کېږي چې خلک څه شی خوښوي دلته څه خوښوي په خارج کې څه شی خوښوي او په نورو ولایتونو کې څه شی خوښوي نو اکثرو ملګرو سره ما دغه مشورې شریکې کړي دي چا چې راته ویلي دي او چا چې نه دي راته ویلي بیا مې هم ورسره همکاري کړې ده لږه په خپل وال مې هم ورته شیر کړي دي ځکه دوی ته مې هم مارکیټینګ کړی دی نو داسې هغه نه راځم چې پرېږده چې دا کسان ډېر شي بیا هغه لیدونکي به هم په هماغه اندازه دلچسپي ښیي او دغه برخې بلکل بیا زموږ هم لیدونکي پکې زیاتېږي څومره چې دغه نور کسان زیاتېږي ډېره مننه یو شعر تاسو موږ سره شریک کړئ کوم بیتونه ستاسو په ذهن ګرځي نو ما ته خو پاچا صاحب د عبدالواسط اصل څو بیتونه دي دا ډېر راته یادېږي چې په هر ځای کې مې ویلي ځای د خالي وایي زړه نیمه یې دی ځای د خالي دی زړه نیمه یې دی ځای د خالي دی سم په مرګي دی ځای د خالي دی او پرون چې ته وې یو غړپ هم نو نن چې ساکي دی ځای د خالي دی وای څه موسم دی وای څه هوا ده های های خالی دی ځای د خالی دی او پرون جنت و ته پکې ناست وې نن دوزخي دی ځای د خالی دی سیند روان ښکته باد روان پورته غر د ناستې دی ځای د خالی دی او بیا تسل ناست دی رنګ یې رپېږي احساساتي دی ځای د خالی دی د دغو بیتونو پر وخت داسې څه ستاسو په ذهن هم ګرځي یعنی یو تصویر هم ستاسو په ذهن کې چې کله وایې ځای د خالی دی ځای د خالی دی والا نو حتمن کسان ته یو څوک به ذهن کې ورګرځي ما ته خپل ملګري یاران اوس داسې وختونه دي چې ډېر ملګري مسافر شوي دي په لرو لرو وطنونو پراته دي موږ سره به ډېر نږدې ناست خو ملګري ډېر زیات راته دي ډېره مننه نور خو د څنګ چوکۍ همیشه خالي د زړه چوکۍ بس خدای دې رحم وکړي
عابد ستاسو د فعالیتونو له دومره ښه فیډباک ترلاسه کولو یا له هغه ولسي مثبت غبرګون وروسته څه مخکې داسې ارادې شته چې دغه فعالیتونه لا غني شي لا ښه شي څه نور نوښتونه او ابتکارات هم په دغه حصه کې وشي کله چې تاسو خپلو کې مشورې کوئ طبعا چې د دغو فعالیتونو په لا ښه والي او په جالبوالي باندې به هم حتما خبرې کوئ که څنګه رښتیا ده بالکل کله کله موږ د ملګري چې یا په سفر کې یا دلته یو ځای و خامخا په دې برخه کې سره مشورې کوو سره خبرې کوو نو زړه مو دی چې لږ د ادبي فعالیتونه وغځو نورو ولایتو ته لکه مثلا د افغانستان نه بهر نورو ځایونو ته هم لاړ شو دا مو زړه کېږي چې سړی څومره ډېر وګرځي څومره ډېر څه زده کړي دا ښه خبره ده څه بلنې هم وخت نه وخت تاسو ترلاسه کړي دي چې غوښتي وي ستاسو ټیم هلته لاړ شي او هغه ځای نه هغه ولایت نه هغه سیمو نه تاسو خبرې اترې ولرئ برنامې ولرئ ډېر کله کابل نه ډېر میسیجونه او سلامونه او غوښتنې داسې د ننګرهار نه داسې لویې پکتیا نه ډېر ملګري د غوښتنې کوي مارکیټینګ برخه کې به طبعا تاسو نه ډېرې غوښتنې کېږي ځینې په دې ټولنیزه میډیا کې مونږ ځینې کسانو لیدل چې هغه پیل د هغوی ډېر ښه و خو وروسته هغه ټول د سوشل میډیا تمرکز یې په هغه مارکیټینګ برخه باندې شو او د دوی هغه حقیقي رنګ پکې کمرنګه شو دغه برخې ته چون ضرور هم ده چې له دغه څخه انکم هم عاید هم ترلاسه شي او په عین وخت کې په فعالیتونو باندې سیوری هم ونه غوړي دغه برخې ته ستاسو هغه توجه څنګه ده زه دا خبره رښتیا هم ښه خبره ده خو دې باندې سړی لږ مخکې لاړ شي باید سړی سوچ وکړي لکه فکر کوئ یو مزل لا هم پاتې دی لا مزل لږ نور هم شته دی چې سړی بیا مارکیټینګ برخې ته راوځي صحیح ښه بیا هم خبره د ترنم ده ترنم نو پاچا صاحب دا ځل یو غزل چې په ذهن تاسو سره زه وګورم چې داسې یو غزل را پیدا کړم خیره او تر هغې چې تاسو غزل پیدا کوئ پاچا صاحب یو څو بیتونه دغه شریک عابد سره دغه ټچ زمانه کې دومره کاغذونه لیکو وګوره ویلې دي چې سکرین شاټ راواړوي کاغذونه ورسره ښه ښکاري دا سره د شاهین صاحب بیتونه و چې زر په یوه پښه ولاړ سلامه د وطن لا هم تېښته نه وهې له قامه د وطن خاورې او ماته د دا خړې کوټې خویندې د کعبې ښکاري ماته محترمه یې له شامه د وطن خاورې او پاکه د ملنګ سړي اروا یې خوراټي د ټول سخته شوې زما غوندې بدنامه د وطن خاورې ډېره یو به د غېږې ته راځي د خلاصېدو نه دي څنګه یې پردو ته کړې لامه د وطن خاورې پاچا د خپلو ځینو داسې مینوالو خبره کوي چې ستاسو ډېر علاقمند یعنې په اصطلاح هغه د جنون تر حده مینه کوي ستاسو له ډیپلومې سره ستاسو له شخصیت سره داسې څه خبرې د دغو مینوالو تاسو ته دي طبعا چې مونږ چې څومره ګورو تاسو سره هغه مینوال څومره مینه ښیي نو شاید ډېرې خبرې تاسو هم ولرئ له هغو څخه ولې نه هغه یوه خاطره به یې درته ووایم درته مهرباني وکړئ هغه داسې وه چې یو وخت دغه خوست بازار چاو کې چې دی که نه سرګردان چاو په دې کې روان وم بیا یو کوچنۍ جنۍ وه هغه راغله ډېره تیزه راغله ویلې خیرات راکړه ما ویل ما چې جیب وکتو که نه میده پیسې را سره نه وي ما ویل نشته نو وی چې هغه ده وی چې خو یو شعر راته ووایه نو داسې حیران کړم که نه ما ویل نو ورته کېناستم د بازار په منځ کې سړک مې بند کړ ما ویل زه راځه چې ښه ډېر شعرونه درته ووایم د یو په ذات او طبعا خوست کې خو به خامخا مینوال زیات دي کله چې نور ولایتونو ته سفرونه کوئ ځکه اوس دغه د ټولنیزې میډیا فعالیتونه یوازې تر یوې ساحې محدود نه پاتې کېږي ما هم لکه مخکې چې خبرو کې وي چې چېرته چې پښتون یې ستاسو دغه هڅې هم هلته یي نورو ولایتو کې به هم تاسو داسې مینوال لرئ چې حیران کړي به ووایي یعنې تاسو به سوچ هم نه یې کړی چې تر دغه بریده تاسو مینوال او علاقمندان پیدا کړي ډېر بې حده زیات سړی داسې یو ډول حیران شي که نه چې
ځکه سجاد او عابد دوی ته زما خوی معلوم دی زه څه ډول یم هغوی چې ما ته وګوري هغه ما حیران شي که نه ځکه دوی شکمن دي چې دغه دی چې دی دغه د کوزي پښتونخوا دی ځکه هغلته دغه پروګرامونه ډېر کېده یو بل کس هم درته ویلی وي چې او ته دلته یې ما وایي که هند کې وایي ما وایي که انډیا کې دا خبر مهرباني ته خبره کوي زما خبره دا وي چې داسې نه وي چې تا په د خپلو خبرو کې لکه د خو داسې څه نشته چې یا نژاد یا کړو وړو لباس کې دی هند طرف ته تللی نه هغه فارم باغ کې کوم وړوکی غوندې کس وایي سره مخامخ شو همداسې وکړه وایي او ته څه شی کې موږ که ته انډیا کې دا خطره موږ ته یله بله دا چې پاچا د مینوالو یو هغه زه صرف هغه کوم د کونړ د انګام په ډېرو لوړو لوړو غرونو کې ماشومانو دغه هغه راوړ عبید صاحب تا ته خو یاد و چې خوراک ورسره و دوی نه پوهېږم چې دغه مالونه یې څه راول که څه شی کوم پاچا یې ولید په نوم یې وپېژانده بیخي هلته خو نه انټرنېټ شته نه انټرنېټي هغه به ورته به لاسرسی ولې ډېر ادیک ژوند دوی لرو لکه زموږ دغه غلجي هغه به یاد کړو که نه د کیږدیو والا کوچیان نو هغو کسان هم دی پېژانده نور خو هر څوک یې پېژني چې هر ځای ته لاړ شي دی خو یو ډول دغه د ده څېره برانډ غوندې ګرځېدلې ده او تاسو هم ترې کم نه یې ماشاءالله نه پاچا ځای په خپله برخه کې حیران خبره دلته زه حیران په دې شمه دوی ته مې هر وخت ورته وایم دغه واړه واړه ماشومان چې ورسره مخامخ شم یا داسې موټر کې په تېر شم دوی غږ وکړي چې هله پاچا دی داسې ما دوی ته مې ویل چې ما خو د ویډیو سره نوم هم نه دی لیکلی نو دا نوم یې څنګه زده که خو شعر دی واورېده دا نوم دی لیکمه که دغه سړی حیران یو عجیبه خبره ګوره پاچا صاحب خبر هم کوي غیر د دې نه چې دلته اوس دا نور ولایت سړی لاړ شي کونړ او ننګرهار او دا کابل او د پکتیا او دې ځایو کې اتوي دلته خو یې پېژني غیر د دې نه مونږ پېښور ته تللی پېښور نه بیا اسلام آباد ته لاړو اسلام آباد کې یوه پلازا سنټورس په نوم پلازا د دې ته خطو وروره ما ویلې چې اوس دا سره کوم حساب دی هوی شو د خلکو په سانټورس کې نو چې دلته دیم خلک پیژني وروره اوس یې جوړوه سره یعنی ده به بیا موږ ته ویلې چې تاسو خفه نه شئ تاسو وخت یې م رانه ضایع کړو دا عکسونه دي وروره او دی بیا داسې ځانګړنه لري چې تقریبا ټولو مینوال ته دی غواړي وخت ورکړي او په دغه سطحه طبعا ډېره ستونزمنه یم حتی ژوند هم ډېر نه ارامه کېږي چې ته څنګه کولی شي ټولو ته ورسېږي یا ټولو ته هغه د دوی د مینې حق سړی ادا کړی شي خو رښتیا هم دا ډېر ستره حوصلې ته اړتیا لري بس پاچا دې تل هم داسې وځلیږي ستاسو په شمول ستاسو د ملګرو په شمول په ټوله کې ستاسو هغه ټیم ورک دی او هغه په ډلهیزه توګه هڅې دي چې دا لا خوندورې شوي دي یعنې پاچا په خپل ځای سجاد شاه په خپل ځای او عابد په خپل ځای خو کله چې تاسو دغه هڅې همغږي کوئ نو دا یو بیا جالا رنګي او دا ډېر په زړه پورې او طبعا ډېر خوندور عاطف صاحب خبره چې ټپۍ چې ویلې ده چې جانان زما په سر جانان زما په سر پاچا دی که زه یې پرېږدم د کوڅو ملنګ به شي نه نو دوی د خدای راته ژوندي لري نو خبرې ډېرې وکړې که نه هغه زما صفتونه هم ډېر وکړل که نه نو زه به دوی ته هغه ملګرو ته دغه یو څو شعرونه ډالۍ کړم چې په پښتنه مې نه دی ورته ډالۍ وي چې خپل که مې د مور او که د پلار مې دي تل یې لکه موره غورځولی یم او زه د عام ولس شکرګزار یم تل یې په سرونو ګرځولی یقینا ډېر علي مهرباني ته اوس دغه خبرې کې د یو ډول بانډار کې خبرې وکړې کړې چې هغه زما ترنم به د دې ګوره دا بانډار دونه خوږ دی په خدای ما ویلې چې دا اوس ډېرې کمې دقیقې به تېرې شي چې مخکې تا وقفه واخیسته یعنې خوږ دی ډېر زر تېر شو مهرباني بانډار په رښتیا خوږ دی موږ هېڅ شی هم نه دي خوړی تر اوسه خو خپرونه ختمه شي خوراک هم کوو انشاءالله که څنګه داسې غوښې پلونه هم پاتې دي او کنه سجاد ویلې چې ته سکرین شاټ یې نه ګرځوې او دا زه پخوانۍ زمانې یم لیدونکو خوند کوي عبید صاحب ستا د دوو ورځو سپرلی ستا د دوو ورځو ګلونه خو زما په زړه د کې خو د همیشه مې زخمونه
د ژوندون په هر لاره لکه سوړ سویلی تیر شوم د ژوندون په هر لاره لکه سوړ سویلی تیر شوم لکه سوړ سویلی تیر شوم په قدم قدم تاودو ستا د حسن محفلونه خو زما په زړه د کېښو د همیشه مې زخمونه ستا د 2 ورځو سپرلی د وختونو د جولای نه هر چا خپله برخه یوړه د وختونو د جولای نه هر چا خپله برخه یوړه هر چا خپله برخه یوړه ستا د حسن سهارونه زما د جرما خامونه خو زما په زړه د کېښو د همیشه مې زخمونه ستا د 2 ورځو سپرلی ستا د 2 ورځو ګلونه خو زما په زړه د کېښو د همیشه مې زخمونه د زړګي په ویرانه کې د چا یاد سي تازه شي د زړګي په ویرانه کې د چا یاد سي تازه شي د چا یاد سي تازه شي لکه وسپړې یا زما دا زغوڅو کې ګلونه خو زما په زړه د کېښو د همیشه زخمونه ستا د 2 ورځو سپرلی ستا د 2 ورځو ګلونه خو زما په زړه د کېښو د همیشه مې زخمونه ستا د 2 ورځو سپرلی ډېر الله خوند یې وکوله ډېره مننه په غږ برکت بیا خبره د زم نیسم دلته هغه یوه زمزمه ده کړې وه نظم و زه وایم چې خیر دی لږ به موږ اوس قربانه شو عبید صاحب یو زلمی ناست هر وخت ژړا کوي هغه که یو څو هغه زمزمه که ډېر خوند به وکړي مننه خیر اوسې توب مو واخیستو زه خو دا غواړم چې د وخت ټول تاسو درکوه خو بیا هم ستاسو ګرځېونه ده ډېره مننه خو څه داسې بیتونه و خدای دې وکړي چې بیتونه مې یاد شي هغې کې وخت هم تېر شوی دی ښه یو ظلمه ناست تر وخت ژړا کوي ستا په خاطر خپل ځوانۍ سره جفا کوي ستا په خاطر یو ظلمه ناست تر وخت ژړا کوي ستا په خاطر خپل ځوانۍ سره جفا کوي ستا په خاطر پتا مین دی ګرانه اوس شوګیرې کوي چرسو شراب خو پرېږده نورې نشې کوي مورې هر وخت ورته ښېرا کوي ستا په خاطر خپل ځوانۍ سره جفا کوي ستا په خاطر ولا نور ډېره زیاته مزه یې وکړه اوس خو بېله تر سبا کوي ډېر ښکلی انداز کې دي ترنم کړ ډېر خیر اوسې مننه ښه دغه وروستیو شیبو ته هم نږدې شوي والا زما په زړه هم ډېرې خبرې ګرځي چې سړی وکړي خو د وروستیو برخه کې طبعا چې زموږ لیدونکي به هم لیواله یي چې ځینې داسې خاطرې چې تاسو سره مخامخ شوي او جالب اوسي وړاندې هم د خاطرو له برخې څخه ځینې خاطرې شریکې شوې خو تاسو به دغه فعالیت جریان کې طبعا له ډېر داسې څه سره مخامخ شوي یاستئ چې هغه په ویلو او په اورېدلو باندې ارزي نو پاچا څه داسې بله هم خاطره که ستاسو په ذهن ګرځي چې هغه موږ ته ووایي ونا چې ژوند په ټول خاطرې دی خدای دې وکړي چې خطرې نشي خطرو سره پام کوه
دغسې وه چې دغه د پروګرام خاطره به ورته ووایم موږ یو وخت کې دغه د شاعرانو ډیری کې مو دغه د شاعرانو سره مرکې کولې نو بیا یو وخت کابل ته تللي وو هغلته شاعره وه نو هغې سره مو چې مرکه کوله نو چې ورغلو بیا زموږ لومړی ځل و چې شاعر سره مو مرکه کوله نو زه خپله هم لږ دې ته په سوچ کې تللی وم لکه زموږ د پښتانه ټولنه چې دا که نه نو دا هلته بیا رقم ته کمنټونه او نظریات بیا د دوی خبرې نو دې ته هم سوچ کې تللی وم او مرکې ته بیخي سره ګنګس کړی وم ته د خاطره مه زموږ د مشرانو غوندې خو دې خواته دغسې نه وې تر نو بیا چې کله ما مرکې ته ورغلو داسې سره کېناستو خو زه خو بیا هم لږ ښه شوم نو چې دغه وخت کې زریات کله کمرې ته کېناستو نو هغه خو کبره به برابروي سم فوکس به یې کوې ماکس به سم ښایې نو یو خو یې هغه نه و برابره کړي موږ یې شاته بیکګراونډ کې راوستي وو او بیکګراونډ یې صفه کړی و موږ یې خټ کړي وو نو بیا چې کله موږ مرکه تقریبا دغه د پای خبرو ته مو ورسول نوره مو ختموله نو دغه وخت کې چې ما داسې وکتل مایک لاندې پروت و کمرې ته یې بیخي اچولی یم نه ما دا دې چې وکړل ویلې چې کله بهر سره راووتو نو په هغه ځای کې ما ورته ویلې چې ولې داسې وکړل زه دومره پرې ستړی کړم ځان دې ستړی کړم نو هغه بیچاره به هم په تمه وي چې اوس به زما مرکه شروع کېږي ویلې خو یو لومړی ځل و چې کله ما کمره فوکس کوله ما ویل هغه جینۍ به وایي چې دا خو ما ته پکې ګوري مایک څنګه دننه پاتې شوی مایک ویلې دغه او د ځکه په دې له هغه زم دې تر سوچ کې تللی وم ویلې مایک زما هم نه دی پام شوی او څنګه ته هم د مرکې په جریان کې انډر پریشر خو نه وي ښه په برندو دې کتل که څنګه داسې لکه یو شاعر سره چې مخامخ کېږي عین شان حالت کې وي که ته هم تر تاثیر لاندې وي نه خو د دې نه خو نه هم د تاثیر لاندې دغه ټولنیزې خبرې دا مسایل په هغه ذهن ته راتلی ما ویل خو اوس داسې مخامخ هم نشي ورته کېنستی داسې هم نشي کېنستی نو دې ته سړی لږ حیران شي ډېره مننه سجاد شاه تاسو هم دغه د مرکو په جریان کې مونږ اکثره مرکې ګورو تاسو سره ځینې ملګري چې ترڅنګ هغوی دغه ستاسو برنامو ته لا رنګ ورکوي په اصطلاح یو ډول ګپ شپ برابروي نو طبعا د دغو کسانو ترڅنګ شاید د ځینو داسو څیرو سره هم تاسو د خپلو مرکو په جریان کې مخامخ شوي وای چې ستاسو لپاره ډېر د هغو مرکه جالب وي ډېره له خوند او خندا څخه ډکه وي داسې کوم څوک په ذهن ګرځي یا یادوري کولی شي یو کس شاید تاسې وپېژنئ هغه خو ستار ځان دی ډېر کسان یې له نوم سره بلد دي څېرې سره یې بلد شوي دي او زما خپرونو ته یې ډېر خاص رنګ یې ورکړ بله دا چې دی اوس ډېر خلک پېژني ستار جان شاید ملګرو یې نوم اورېدلی وي نو دی خپرونه کې یو ځای کې را سره مخ شو بیا یوه ډېره عجیبه خبره یې وکړه هغه وایرل شوه ټیک ټاک کې فیسبوک کې نو دې سره پخوا کې دغه د خاطرو خبره مې یاده شوه ما سره اکثر داسې کسان مخامخ کېږي چې شعرونه هم ورته یاد وي ټوکې ټکالې هم ورته یادې وي غواړي چې ما په خبرو راولي داسې کسان هم ډېر سره مخامخ کېږي خو یو ځای کې ډېر پخوا عبید صاحب زه او ته نور ملګري او چېرته تللي وو هغه ځای به نه یادوو هوټل کې مو مرکه کوله رسټورانټ کې نو هغه وخت کې زما اول ځل و چې یوه خپرونه په یوه ورځ کې ډېرو کسانو ولیدل نو بس نو ما کې هم یو رقم تازه را پیدا شو چې یاره ځه نو هغه رسټورانټ کې مرکه شروع کړه هغه ورځ باندې عبید صاحب و که نه نوره کله آفتاب صاحب را سره همکاري کوي کمره کې نو هغه یو کس و لوبیا ته ناست و لوبیا یې نوشي ځان کوله ډېر لرې ځای نه یو شاعري راته کوي چې ما پکې رانولې ما رانولې اوس مایک هم را سره دی داسې ګورم په څنګ چې داسې نه دا اوس راپورته نه شي دلته ما دا کار هم نه وای شروع کړی دی سره خفه مو نه کېږي بس هغې نه وروسته بیا ما ته چا منفي خبره نه ده کړې زه اوس پوره باور یم چې هغه کس به هم زموږ هو د مرکو ته مخکې له مخکې تیاری وي یعنې خلکو سره تماس نیسي چې تاسو سره موږ مرکه وکړو که دغسې تاسو ځئ کسان را مخې ته کېږي مرکې کوئ نه یو خو دغه زما د خپرونې یو خوالی په دې کې هم دی چې تصادفا خپرونې پیلوم او ځای خو مې ټاکلی وي چې دغه ځای ته ځم مثلا خوست ښار کې سرګردان چوک ته یا مثلا ګربزو ته سباریو ته
یا 2 مونده ته ځای خو مې ټارګېټ کړی وي چې بازار کې کسان هېڅ کله هم ما خپرونو ته نه دي آماده کړي چې ته آماده شه زه خپرونې ته درځم طبیعي رنګ لري ځکه داسې تر ډېره خپرونې داسې وي تر اخره پورې هېڅ ایډیټ هم نه کوو داسې خپرونې ډېره مننه عابد داسې هم شوي دي چې ځینو محفلونو کې له ساز و سرود سره هم تاسو ترنم کړی یا دا چې ټول عمر مو دغسې وچ ترنم نه کړی نه داسې خو چېرته نه دي شوي او شاید که په دې خبره را باندې خبر شي شاید لږ ځکه دا ټولنه هغه ښه یعنې ستا خو نه دي تر اوسه باجیو د شیانو سره ترنم ښه نو بیا څه داسې تاسو هغه یو ځواب خو دا و چې تاسو باجی او ساز و سرود دې سره شعرونه نه دي ویلي نو خبره تر خاطرې پاتې شو ستاسو په ذهن هم څه داسې خاطره څه ګرځي ول طیف صاحب اول وختونو کې که د فکري رسنۍ ډېرې هغه وې د خوست کې اول آزاده رسنۍ سولې پیغام راډیو هغه وختونو کې بیا هغه وخت کې موږ سره ډېر همکاران وو نوم یې نه اخلم موږ سره یو همکار وو هغې به موږ سره دغه هغه به یې کول ډېر ټوکین دی تاسو پېژنئ موږ ټول پېژنو هغې ویلي چې ما دغه پیغامونو خپرونه یا د لیکونو پیغامونو خپرونه چې ما پر مخ وړله د راډیو نه وایي ورځ چې زه لاړم وایي مونږ وایي تره مو د هغه نه راغلی ماما مو راغلی د سعودي نه چې ما ته ویلي چې هغه دی وراره وایي ډېر تکړه شوی چې ما ورته ویلي چې څنګه تکړه شوی یم وایي چې هغه دی راته ویلي چې والله سخته فارسي دې پکې زده کړې دا معیاري ژبه یې خو سخته فارسي دې زده کړې ده زموږ بیچارهګان خوست خلک بیا دې برخه کې ډېر دغه دي له فارسي هم سخته زموږ ته معیاري ژبه خوست لهجې چې دي معیاري سره فاصله کې دي نو ډېره ستونزمنه او ته پوهېږې پاچا چې وخت نه وخت ترنمونه کوو خو دا یو 2 هفتې مخکې زموږ یو ملګری و هغه باجې سره ډېر هغه دی بلده بیا تقریبا ټوله شپه والا ډېر ښه تاسو حتمن پېژنئ ډېر ښه شعرونه او دغه یې وې سندرې او ټپې سروکي بیا یې ما ته هم ووایي چې د یو ځای کې ته هم یو داسې څه ووایه نو ما ډېره به ستونزمنه یي اوس سړی عام ترنم کوی شي خو باجې سره څنګه شونې ده نو بیا مې یوه هڅه وکړه او هغه هڅه دومره یې وهڅولم چې زه اوس خپله کله کله ویرېږم زه وایي چې داسې نه وي دلته دا زه د دې پروګرام وروستیو شیبو کې دا زه تاسو ته پلی کوم تاسو به لږ اورئ خو چې دومره مې تشویق نه کوي چې په اصطلاح دغه مې لار شي که هسې یو دغه
سجاد شاه چې د نقطې اصلاح کول زموږ دواړو ادرس هغه یو ځای دنه ورسره مال تاسو یو ووایي کوه چې دلته چکر ته ځي چیرې بانډار ته ځي ډېره مننه قربان خیر اوسې والا تاسو سره راشي به ډېره فن نه ډکه وه او زه پوره یقین یم چې زموږ د اختریزو پروګرامونو په لړ کې به دا یوه ډېره خاصه برنامه او خپرونه اوسي ډېرې کیسې او خبرې نورې هم شته چې تاسو سره وشي ستاسو د ژوند او کارونو په اړه خو چون وخت محدود دی انشاءالله راتلونکو پروګرامونو او وختونو کې به بیا دغسې یو موقع کې سره یو ځای کېږو ډېره مننه له راتګ مو له مینې مو موږ مو ډېر خوشحاله کړو طبعا لیدونکي مو ډېر خوشحاله کړل خیر یوسې چې راغلی او یو څو شیبې مو زموږ رنګینې کړي ډېره مننه تاسو ډېره مننه هغه وایي چې اخر یې مکې د یارانو محفلونه ډېر خوند یې وکړو مننه خوند یې وکړه طیب صاحب له تاسو مننه او له ټولو قدرمنو لیدونکو مننه چې تر دې شیبې یې وزغملو رب دې وکړي چې دغه اختر یې په پوره خوشحالۍ کې تېر شي مننه درنو لیدونکو له دغو خوږو ملګرو او ډېرو برجسته او فعالو ځوانانو سره زموږ دغه خبرې اترې دغه مرکه او بانډار پای ته رسېږي ستاسو د کور ودانې چې زموږ ملتیا مو وکړه زموږ یوازینۍ هیله دا ده چې تاسو اخترونه په ډېر خوشحالۍ سره ونمانځئ ښې او خوشحاله شیبې ولرئ زموږ د کیمرې تر شا کوم ملګري دي هاشمي صاحب عادل صاحب او ایډیټ په برخه کې زموږ ملګری اتل ډېره مننه چې دوی هم هڅه وکړه کور ودان الله مو مل شه ښې او خوشحاله شي